ژوند کې به هم چا دعاګانې نه ویریږي. بعض انسان کپڑے اچي لیکن هغه لپاره دعاګانې د نه استعمالېږي. هغه لپاره قرآني دعاګانې دي دا ځین کې کېده او که اختر پورې ژوندې پاتې شي او دا دوا بل ته وخیا بل به ګل ته وخی نو ستاسو پکې مزي شي. څوک دا دوا لولي نو قیامت پورې تعالی لپاره پکې اجر دی ثواب دی. یو دعا راخه الحمدلله الذي كساني سره دی معنی نزدک سره دی معنی نه. الحمدلله الذي تعریفون دی هغه ذات لرا کسانی چې دا جامع ما ته واغستولا دا جامع ما ته واغستولا ورزقنی دا ما تراکړه من غیر حول مني ولا قوت بغیر زمانی طاقت اور کوشش نه زما اس قسم لا طاقت نه بس الله دا مال راکړه نو الله لپاره تعریف ته دا ته کوشش وکا او که بیا تعالی یاد نشله نو بیا سر مټه غو دانه چې سر غټان راځي چې دوا مال یاد نشله. یو انسان دی هغه ځین کمزورې دی نو بیا به دې څه کوي بس د دې معنی بیا ځان دې زده کا. تعریفونه دی هغه ذات لرا چې دا جامع ماته واچولا او بغیر زما دی کوشش نه طاقت نه ماته راکړه. دا یو دوا شله. دویمه دعا ځین کې دا هم آسانه ده ډېر آسانه. الحمدلله الذي تعریفونه دی هغه ذات لرا کسانی چې ماته داسې کپړه واچولا ما اواری به عورتی چې هغې سره زه خپل عورت پټو ما خپل ځان پټو ما. یو انسان ډېر ښایسته دی ته دې کپړې لرې کا 3 میله لرې به تښتېدلی ښه. انسان ځان نه دی یېرېږي که دې ځان نه جامې لرې کي ځان نه یېرېږي ښه. نو لهذا هغه الله له تعریف دی چې کوم ذات هغه ماته داسې جامه واچوله چې هغې کې زه پټ یم ښه. یو انسان دی ډېر بدصورته دی هغه د سپینه جامه واچوه ښه مزېدار توبه ولا په سر کا نو ښایسته ښکاري ته به چې د جنت نه اوس راغلی دی سړی بالکل تازه راغلی دی جنت ښه ښکاري ښایسته ښکاري او جامه دې لرې کا نو ته به دې ځان نه تښتي هغه به ځان نه تښتي ښه تماشه وایي. الحمدلله الذي تعریفونه ښکلې دوا ده. الحمدلله الذي تعریفونه دی هغه ذات لره دا دوا اوس نه یادوه اختره پورې به یاده کېږه نو چې څو پورې دوا یاده شي نه هغې پورې نوې کپړې ماچوه. الحمدلله الذي تعریفونه دی هغه ذات لره کسانی ما اواری چې ما ته داسې جامه واچوله چې هغې سره زه خپل ځان پټو ما واتجمل به حیاتي او ژوند کې میکپ اختیارو ما هغې سره ښایست اختیارو ما ښایسته ورسره ښکارم څومره ښه دوا ده. درېیمه دوا اسانه ده چې کله یو انسان دی زنانه ده نارینه دی قاری صاحب دی مولانا صاحب دی عام سړی دی نو دی به دا دوا وایي ښه چې کله کپړې اچوي ښه دی به کومه دوا لوي اسلامي طریقه دا ده چې کله کپړې اچوي دا درېیمه دوا نو د هغه کپړې به نوم اخلي ښه. کله چې دې کپړې اغوندي نو دا کمیس دی کمیس نوم به واخلي چې یا الله دا خو کمیس دا صادر دا ټوپی دا جرابې دا چې کوم دی وسکټ دی دا کوټ دی کوم شی چې اغوندي د هغې نوم به واخلي ښه دا اسلامي طریقه ده. دا پټکې دی یا الله زه د دې چې کوم دی تعالی تعریفونه دي اللهم لک الحمد یا الله د دې دا صادر اچومه نوی صادر دی یا بل صادر دی یا پټکې دی ټوپی ده چې د هغې نوم به واخلي بیا به وایي اللهم لک الحمد یا الله تعالی تعریفونه دي انت کسوتنی تا ماله چې کوم دی دا ماته واچوله دا صادر دی ماله راچوله دا کوټ دی دا وسکټ دی دا پاجامه ده دا تا ماله راکړه اسألک خیره یا الله د دې صادر یا الله د دې جامې خیر تا نه غواړم یا الله د دې خیر معنی کامیابي غواړم د دې نه دې که چې کوم ښه صفتونه دي هغه تا نه غواړم و خیر ما صنع له کم خیر لپاره چې دا جوړه شوې ده یا الله هغې نه زما جوړه یې ډکه چې هغه تا نه غواړم واعوذ بک من شره د دې جامې شر دانه د هغې نه پناه غواړم د دې صادر او دارنګې د دې جامې د دې ټوپۍ د دې جرابې د دې موضوع یا الله د دې چې کوم شر دی هغې نه زه پناه غواړم و خیر ما صنع له او کوم شر لپاره چې دا جوړه شوې ده بعض وخت یو انسان جامه واچي لیکن دی غلا له روان دی نو دا شر دی دی چې کوم دی هغه جامې سره یو مزو مونو کي ښه ښکلې نوې جامه یې ټول ده یو رکعت به جونو کي نومې ځان له ساجد یې ښه ساجد مانا سیده کولو والا لیکن سر بر نیک دی ښه سر کته الله ته نیک دی ښه
اباز بګی ځان له سجاد نه میخره یعنی چې سرونه سر چتینا ته تاسو کدا چې د سیده کړدا هغه سیده شي وي هغه د پته هم نشته دی دلی وجنا دې بس کوي یعنی پناه بغواړي چې یا الله د دې جامع خیر غواړم دا غینوم بواخلی دا سانه دواره دا کتل ناراضي دوا نو خپل جبي کې خپل مادری زبان کې چې کوم دی هغه کې دا څه وایا چې یا الله د دې صادر د دې جامع یا الله زتانه خیر غواړم او د دې د شر نه ز پناه غواړم کوم شر لپاره چې دا جوړ شي دا نو دا جامع بیا صحیح صحیح استعمالي هغه سره چې د موضوع کې رکعات بو کې دارنګ چې کوم دې سیده بو کې قران تلاوت بو کې جمعې مزله بلار شي بیمار پرسیز لار شي او دنیا یو جایز کار لپاره بلار شي دا د دې خیر دی او کداغه جامع چې کوم دی یعنی غلط استعمال شله دا هغه شر دی اې کې دا رکعات مز نه کړي او هغه کې ته بل غاټ رواني بل موړ من رواني نو خیال کوا بل غاټ بارتاو شي نقصان نه پایږي نو لہذا دا درې دواګانې دي چاله چې کوم دې دواګانو کې درې واړه یاد شلې بیا خو باس مګوا او کله درې دواګانو کې یاد نشلې دوه دواګانې یاد شلې غني یو دوا یاد شله او اخري دغه دا چې بالکل دواګانې نه یادېږي نو بیا به د دې معنی چې کوم دی کم از کم ځان لپاره یادېږي دا دعاګانې به وایي انشاءالله دا دعاګانې ډېرې زیاتې اسانې دي لہذا دا نوې قبول لپاره هم ده او زړو قبول لپاره هم دواړو لپاره دا دعاګانې دا موږ لپاره ویل پکار دي دا اسلامي طریقه ده الله تعالی دې موږ عمل کولو توفیق